یو څو خبرې د باچا خان باره کې وکړو چې باچا خان سیاست ټول د عدم تشدد او د امن په فلسفه باندې و. باچا خان د پښتون قوم لا ډیر سره وړي، خو ټولو نه غټ شی چې راوړی آیا اوټ راوړی. د باچا خان نمبر کې د پښتنو د اوټ غم هیڅ هم نه وکړی، او د باچا خان په برکت باندې دا د اوټ حق پښتنو له راغی. او بل به دا ته چې موږ خیبر ایجنسۍ کې د باچا خان او ولی خان سیاست چې کوم پیروانو په هغو کې لکه په لوړګي به سطح ورته وایم چې دلته تاریخ اتحاد قبایل په نوم یو تاریخ جوړ کړی و. سیفور، شیخ جمیر، ګل امید داسې تاریخ شینواري او نور مشرانو هغه وخت کې به دوی او مونږ والد صاحب کې نو هغوی به په هغه وخت کې دلته لیدلې کړی چې په دې ځای کې چا د پښتنو حق نوم نه شو اخیستی. او د باچا خان، ولی خان، اسفندیار خان او دې ټولو په وخت کې او په موجوده وخت کې ANP د هر جابر په مخ کې ودرېدلې ده او پښتون قام لپاره یې ډېر قربانۍ ورکړي دي او ډېر شهیدان یې ورکړي دي. او دلته اوس دا کومه غونډه چې عوامي نېشنل پارټۍ هغه طرف نه چې کوم موجوده انتخابات دي په دې کې تاسو په भरपूर अंदाज सारा عوامي نېشنل پارټۍ هر یو کاندیډیټ ته ټاپوي په لا ټیم باندې موږ تاسو ټول ته دا خواستی. او بس اخر کې به دا وایم چې لا ټیم نښه مه هېروئ او ارزي کې وي کوم کاندیډیټ وي، که په لوړګي کې په خیبر کې چې کوم ANP نه ولاړي ټول یې سپورټ کړئ او په لا ټیم ټاپه ووایي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.